قسم سعادت په کوم پاسپورت او په کومه ویزا تللی هلته اعلان جنگ په امریکا کې د افغانستان خلاف شروع کړی خو له یو طرفه ټول لاړی نه مو جنرال معلومېده نه مو عسکر معلومېده په میلیاردونو ډالر مو په اکاونټونو کې دي ماته چې شته یادوي لکه د ما چې کوم خو بیا درته یادوم د تا قمندان د وروره تی باید تی ترلاسه بیا راتلونکی ولسمشر مګر هم 14 بیا ورته ووژل لاړ څه شکه مولا که د امریکایي په شي کړی ته خو له امریکایي وژل ښې بیا راسره ته ما مجبوره کړې چې شپږ کسه چې ما ژوندي نیولي وو او لاندې کړی مې زه مجبوره چې د هغه ویډیو تا ته وکړم دومره موزلي دي والله هېڅ دا راوړه دا ویډیو راوړه چې 2018 نه خو دا ویډیو ما دلته ایښي دي اوس هم تندرخانه کې ایښي دي کلمې ملمې هم ترې ایستلې وې وچ کړي مې وګورئ سر د امریکا پالیسي خصوصا د ټرمپ د ټیم پالیسي د افغانستان په وړاندې معلومه ده او زه یو خبره درته وکم دلته د 4000 کسان نازي دوی په فکر کې چې د حسیب نو ولې تر ټرمپ ته داسې خوشاله زه ټرمپ ته نه یم خوشاله زه هیڅ خارجي ته نه یم خوشاله چې زما په وطن کې په حقیقت دي هیڅ خارجي او په یو شی باندې بیا باور لرم داسې پوهېږم چې ټرمپ لغمانی ده ځکه داسې بیا ولاړ یم وګورئ خو د یو شي طرفدار یم که اسرائیل ما سره اړیکې جوړوي او د پنجاب په مخ کې را سره ودرېږي زور سره اړیکې جوړو دا یو شی باید معلوم وي که اسرائیل افغانستان له دولت سره اړیکې جوړوي او په پنجاب په مقابل کې را سره ودرېږي ما د یو خپلواکه هېواد ځینې جوړېږم او د پنجاب په مخ کې مې ودرېږي 100% غلطه خبره ده اصلي به دا خو غلطه خبره ده ځینې مواردو کې عقیده هم مهمه ده که نه اسرائیل دومره نرانم نه د اسرائیل یعنې امریکا د اسرائیل د امریکا پالیسي دا وګوره دا د هغه ورځې د تاسې د هغه څه ویلې دا څنګه خبرې دي غلط نه دا غلطه خبر ده تاسو غلط تعبیر مته کوئ اسرائیل یعنې امریکا امریکا یعنې اسرائیل ګوره ته د ډاکټر صاحب خبرې کې هغه د اسرائیلو په وړاندې د افغانستان پالیسي ښودلې ده موږ اسرائیلو سره جګړه لرو نه ودرېږه زه تاته په قرآن کې د یهودو په باره کې څه راغلي دي مبین هغه وضاحت یې ورکړی ده د یهودو باره کې دغه راغلي دي چې اسیب ځواک به په امریکا کې ناست سوسیال بخوري نه دا خو اوس نو خبره سوه زه یهود یم نه ما تا ته ویلي سته یهود یې دغه پوښتنه ما ته دقیق ځواب کړه چې په قرآن پاک کې د یهودو د نصارا په اړه باندې الله تعالی څه فرمایلي الله تعالی دغه وایي چې دا معزلي دښمنان دي تاسو نه راضي کېږي آفرین اوس تا ته یو ویډیو کلیپ پلی کوم خیر ده دا ته خپله وګوره او وایې وره مې کلیپ لایف دی رپورټ کېږي لرې که دا نه داسې ویډیو نه ده داسې ویډیو نه ده یوازې پکې یو څو خبرې دي غواړم مې پلی کوه لرې که چندان خبرې نه دي کار د تاسو په قطر کې چې اسرائیل پرېږده اسرائیل ته ټوپ مه کوه افغانستان ته راځه نه ولې دا مهمه موضوع ده ولې په دې ولا که تا هم په اسرائیلو برید کړی راځه ته راځه وروره راځه دغه په دوحه کې د طالبانو سفیر نعیم وردک هغه ورځ هغه عرب خبريال سره خبرې کړي دي دومره په اصولو برابرې خبرې کړي وضاحت یې ورکړی پوښتنه یې ترې نه وکړله وایي چې د تاسو د اسرائیلو سره ستونزه شته وایي چې نه ستونزه ورسره نه لرو موږ هېڅ مشکل نشته هغه خپله هغوی د خپل مشکلات خپله ورسره حل کړي نو کومه د قرآن کومه د اسلام کومه د شریعت دا دې ولې ورته ونه ویل چې ولې داسې ورته ونه ویل چې اسرائیل داسې دا خبره تاو را تاو کوي داسې اسرائیل سره مونږ هغه یاره خو ګوره ښه تاسو کله برما ته لاړ شئ کله غور ته لاړ شئ کله اسرائیل څه د اول خو مونږ سره سرحد نه لرو بارډر ورسره نه لرو بیا دا خبره ولې وکړه چې د عقیدې خبره مخکې چې مې درته وکړه د اسلام او د عقیدې خبره کنه نو ته اسرائیل راولې ولې تا څه تاندر وهلی سته د پنجاب په وړاندې ته خپله نه جنګېږي اسرائیل راولې طالب سره خپل نه جنګيږي امریکایان دراوستل طالب سره د جګړې توان نه لري اوس ټرمپ ته چکچاکې وهي خو د لغمان هم نه ده د لوګر هم نه ده نه د ما تربور ده نه د تا نه احمد زی ده نه بارمخیل ده هغه باندې موږ بحث نه لرو چې کوم خیل خو خبره په دې بحث کوئ د امریکا ټرمپ له تشناب ټویټ کوي زه نور مذاکرات نه کوم چې دا دوه ګړزه طالبانو ورکه بیرته یې وای کومه څومره چکچاکې مرته ویل ټرمپ مذاکرات لغوه کړل بیا بایدن ته خوشاله وي چې بایدن راځي بس حساب خلاص ټول ویاندویان هم راجیک سول هغه داسې کار وکړو چې ټرمپ هم ورته حیران سو ګورئ ښاغلی مبین زه درنه یوه پوښتنه کوم آیا دغه مخکنۍ خبره باندې ته ولاړ یې چې تا وویل چې دلته خبره د عقیدې او د باور هم ده دا خبره باندې دې ولاړ یې
نو د عقیدې او د باور ولې نه ده وروره؟ زه مسلمان یم، دې خبره کې زه مسلمان یم او زه به اسرائیلی راولم پنجاب به پې وهم، زه خپله څه تاندر وهلی نه راولو، نه اسرائیل راولو، نه امریکا راولو، د عقیدې او د باور همداسې کمپاین غوندې ورته کوئ، داسې نه چې راوړې هغه زه تا ته یو شی غواړم در ښکاره کړم، د عقیدې او د باور لاس وارې چې ښکاره کړې، خو هغه وضاحت ورکړه، د خپلې خبرې یې ورکړه، خبریال تا غوندې هغه نه دی، بله موضوع ده، بله ویډیو درته ښیم. ګوره تا د عقیدې خبره وکړله، د ما ویډیوګانې هېڅ فایده نه کوي، زه به اوس 2 زره ویډیوګانې یوه دقیقه ته ما ته وخت راکړه. ګوره په دې باندې ته را سره ودرېدلې چې سمه دلته اسرائیل به ځکه نه راولو چې هغه وروره یهود و نصارا دي او عقیده موږ دپاره ډېره مهمه ده، موږ دپاره اسلام ډېر مهمه ده. جوماتونه په بل ځای کې نه بلکې په چین کې ورانېږي، په چین کې ورځ تر بلې مسجدونو ختمول دي د مسلمانانو ټولنو دپاره. دا د تاسو مکمل یو ټیم د مجید قرار او چپلانی او بستانی سمې سادات راټول کړي یاست. ګوره خبرې ته واکشه، ټولو دغه پوسټونه کړي دي. ښه چین کې جمعات وران سو، صحیح سو، زه به ټوپک په لاس کړم چېرته چین ته ورسم. مخکې ولې وکړله د عقیدې خبره دې ولې وکړل؟ تاسو بیا د چینایانو سره ولې دومره نږدې اړیکې جوړې کړي؟ هلته خو مسلمانان دا اوس وروره د ظلم لاندې دي، ولې بیا ما کومې اړیکې ورسره جوړې کړي دي؟ کوم مې له هغه نه ښځه راوستې ده، ما ورکړې ده. د چین سفیر چې راغلی و ملا صاحب برادر، هغه ته چې ولې ملا صاحب ورته څه نښه ښکاره کوي، پسې چې جوخت ورته پاسېده، لاس یې ورته ورکړه، بیا ورته خلاص خبره جوخت پاسېده. ښه څه شی وکړي؟ لاړ سي اوس چین باندې برید وکړي چې تا جومات ولې وران کړی ده؟ عجیبه منطق تاسو غږوئ. نو ته د هغه نظام ته ګوره، ما پرون هم د تا یو ملګري ته هغه د تا ډېر د تا چمچه نه ده، چمچه دې څه نومېږي؟ هغه راته وایي چې ما ورته ویلې تاسو جوماتونه او مدرسې بمبار کړلې، وایي ښه موږ هلته تروریستان اوسېدل، تا نه دي وران کړي. ما د تا بحث په دې نه دغه باندې نه، ته د چین جومات ما ته ښیې، زه په افغانستان کې 300 جوماتونه درته ښیم جمهوریت شهیدان کړي دي، خلک یې شهیدان کړي دي. جمهوریت بد وکړل، تاسو جمهوریت ماته کړل. بد کول نه دي، ته دا اوس لګیا یې جمهوریت ته، دا اوس سمې سادات نه تنخواه اخلې او ما نه د چین د جومات پوښتنه کوې. ته مسلمان نه وې. ګوره زه د یو جمهوریت مشر ته کار نه کوم، زه په خپله جمهوریت یم او زه په خپله یو ولس یو تن خپله جمهوریت دغه جمهوریت جوماتونه وران کړل، په دغه نه غږېږه اسی به ماته د چین جومات ښیې چې دا ورانېږي. خو ګوره هغه جمهوریت چې مسجدونه ړنګ کړل، هغه جمهوریت چې وروره مکمل د اسلام خلاف، هغه خو تاسو وزغلوه. اوس امیر المؤمنین یعنی د نړۍ د مؤمنانو امیر په دا اوس حالت کې همدا اوس په چین کې په مؤمنانو کم ظلم روان دی، کم زیاتۍ روان ده، ولې په اړه یې نه غږېږي؟ ولې مو ځانونه پیغلي کړي دي؟ ولې ورسره روز ته د امیر المؤمنین په امارت منې بیعت ورسره کوې؟ خو ته خو اول د دې په اړه د جهاد اعلان وکړه، بیا در سره بیعت ته بیعت ورسره کوې؟ هو که چې بیعت کوې سبا به امر وکړي چې حسیب ځواک د لاړ شي د چین د جومات پوښتنه دې وکړي، ته مجبور او مکلف یې. ولې ته یو ځل نه ورځې؟ هغه ده ته چې بیعت نه لرې، ته چې زما امیر نه منې، ته څنګه ته دا سوال کوې؟ زه پوه اوسه د ما امیر پوه اوسه چې ته د جهاد اعلان که سبا یې زه د اطاعت کوم، زه اطاعت په ما واجب ده، که امر راته وکړه ځمه، که نه کرا ناست یم وروره چې ما ته ډوډۍ خورم. اوس تا خو هغه مخکنۍ خبره بیا تا په خپله بېرته رد کړله که نه؟ ولې دلته ما سره د اطاعت د امیر څه معنا پوهېږې؟ عجیبه خبره کې چین کې جومات وران سو او طالبان له چین سره سختې نږدې اړیکې لري. پنجاب تاسو دښمن ده، په 20 کالو کې مو یو 10 ځله ولاکه پې کړی. اسرائیل لاولم پنجاب پې وهم خپله تاندر وهلی یم. عجیبه خبرې کې ځواک صاحب ځوان یې په خدای زړه در باندې خوږېږي، چا به تخته کړی په همدغه امریکا کې. 20 کاله د پنجاب په موټو باندې په افغانستان کې پراکسي جګړه کړې ده وروره. پراکسي د جګړې مخه به دې نیولې، پراکسي 50 ملکونه د سره او تاندر وهلی وې چې پې ورغلی وې د ناټو ته دې ویلې چې پې ورخوښه یې کړه. پراکسي دا اوس وګوره د تاسو هغه نه دی د نعیم وردک هغه ته وایي هغه نطاق داسې خلک یاده وایي موږ د اسرائیل سره هېڅ ستونزه نه لرو. کاشکې ته په عربي پوهېدلی نو دا تا ته چا د ترجمه کړله؟ عربي څنګه زمانه ده څه وایې ته؟ خدای کیف حالک؟ الحمدلله یا اخي کیف حالک؟ بس خلاص یا اخي ما اخي له دې نه مخکې نه ته تللی سې نه زه
خبره په دې کې ده چې زما خوا په چی باندې بدیږي چې تاسو دغه د ولس مو څنګه خطر وسته یو خو نه لګي د اسرائیل سره وستون زله ولس هم په سورو ته په امریکا کې ناست ته خدای دا ته انصاف کاری ځواک سب دل ته موږ د جګړو خبره کې چټي مولې په چاټان ټکه وراسه کنه ګوره په رښتیا خبره اوره د منظور پښتون څه قصاص ولا نه منظور په مشر کې چې کله خبرې کوي باید اول لږ زر ورته مادګي ونیسو چې هغه خو داسې وړه خبره نه چې هغه کې داسې مستقیما ورګډ شو حفظه الله زه خو ډېر احترام د خپله کټر منظوره یم څنګه سو څو ورځې پاتې دي څه شي ته 2 میاشتې ته خو هغه خو به موږ ګورو نو دې کې خدا خو د ولس خبرې دي د ولس خو دې دغه ډول دومره یې وسئ دا خو داسې نه کېږي که نه چې موږ ته لکه پنجاب چې تاسو ته ټوپکې درکولې په افغانستان کې در باندې جګړې کولې خو دا غریبان ته څوک ټوپک تا ته لکه چې له اسمانه راتلل خو د امریکانو فوجي دې ما په کور راوسته خدمات دې هم کوه ترجماني دې هم کوله یا بلا بلې بلا ته وایي ختا پسې 15 ولاړو ته نرې ځکه پاکستان ته لاړ سم غلام ته چې په امریکا کې پروت آزاد یا چې په منطق ده یار خدای خلک در پورې خاندي نه ګوره زه خبره درته کوم کمه اوس په وطن کې ما د خبرو اجازه درلودلې ولا زنن کابل ته راتلم خو چې خبرو اجازه نه لرم زه مجبور یم اجازه څنګه نه لري اور خلک خو دې څوک نه ګنډي راځه نه ورغونډي جاوید مومن چیرته ده جاوید مومن څه جاوید مومن کوم میلمه د 2 بجې بادام ورته خو دا خلاص کنه ورغونډي زه مازغه د لک په جایسي تاسو زه یو خبره باندې زه خبر یم ټوله کیسه مو بس دې ته جوړه کړې راشه وطن ته خو چې وطن ته راغلی سبا دې وروره خوله درته ډي خلاص هغه جاوید مومن پوښتنه چا وکړله دغه ته موږ لګیا یاره ورځ جاوید مومن بادام ته کېنولی ده نه هېڅ مشکل نشته او هلته بعضې یو خبره درته کوم مبین صاحب کله چې دا بندي کېده د بندي کېدو نه یو ورځ مخکې د دغه خبره وکړه چې په ایران کې په افغانانو باندې ظلم شوی وی دا خو دروغ تاسو خو ټول په میډیا کې شروع کوو یو مړی راوخی یو مړی 2 ورځې مخکې نازې د کابل ته راښکته کړل د ایران 2 ورسوې ګوره نه 2 دانې تاسې خو چې هستئ هر شی دروغ ګڼئ ولکه خو مو دا ټوله پیښه دروغ ګڼله هغه لا څه کوي د تاسو د حکومت ویان چې و نوم یې نه اخلم وایي هغه ډرون برید شوی ده په یو موټرسکل 22 طالبان شهادت رسولي په یو موټرسکل نو تاسو خو بیخي شاخداره ویلې که نه په موټرسکل 2 کس من دروغ ویلې تاسو خو دغه پیښه دروغ ګڼله ولې اوس رښتیا سو اوس څنګه داسې غیر یاست اوس هم موږ نه ده منلې که نه وروره موږ خو نه ده منلې تحقیقات روان دي نه تحقیقات روان دي د طالب د ویان خبرې د وانه اورېدلې چې ویل چې تاسو چې کوم ځای ښودلی هلته دا پیښه نه ده سوی بل ځای کې سوی ده یو څه زخمیان دي او څه او بیا داسې ښه وایي دا خبرې کې چې وایي 2 دانې هغه دي شهیدان دي 2 دانې خو یعنې څه شی نه دي نه ولې څه شی نه دي د چا پازه مینیسي ډېر شی ده په نسبت د جمهوریت په وخت کې ګوره چې هغه افغانان په موټر کې ایستلي چې هغه ګوره افغانان چې ایستلي ودرېږه لږ صبر وکړه ځواک صاحب جمهوریت په وخت کې افغانان ایستلي بیا موټر ورخته بیا یوه هلک چغې وهلې کمک یاو هماغه زخمي په شفاخانه کې پروت د ولچاکې په لاس کې د تاسو سفیر ورغی پوښتنې ته دومره تکلیف یې ونه کړ ایران دومره سپین سترګي وکړه چې عادي ده په مخ کې هغه ولچاک ته لرې نه کړل د یو زخمي د مریض که زه دا فکر کوي چې زه دلته راغلی یم تا نه زه د تیر جمهوریت ګټه کوم دا خو والله نه ځواک صاحب د حریت خبرې چې کوې د حریت او د ازادۍ خبرې اول د طالبانو بیکګراوند ګوره بیا د حریت خبرې کوه تاسو کوم په حریت کې په سرښندنه کې په جواب ویلو کې متقي صاحب ته پوښتنه ترې نه کوئ د تا او د هغه ترمنځ د مولانا فضل الرحمن ترمنځ څومره بزنسونه شریک دي قسم ورکړه ته ورته زه ولې قاضي یم چې زه خلکو ته قسمونه ورکوم مونږ ته معلوم ده که نه فضل الرحمن سره د دې بزنسونه دي د پاکستان کې د دوی پلاني سره فضل الرحمن سره د بزنسونه دي لاړ سئ د خپل بزنسونه خو مو ګوري سمې سعادت په کوم پاسپورټ او په کومه ویزا تللی هلته اعلان جنګ په امریکا کې د افغانستان خلاف شروع کړی خو له یو طرفه ټول لاړی نه مو جنرال معلومېده نه مو عسکر معلومېده په میلیاردونو ډالر مو په اکاونټونو کې دي ما ته چې شته یادوي لکه د ما چې کوم خو بیا درته یادوم د تا قمندان د وروره تی باید تی ترلاسه د راتلونکی ولسمشر
راغلی امریکا دوبۍ یا بل ملک ته هېڅ چا درته نه ویلي چې ورور تاسو چېرته لاړلی چې اشټر تیارې کې له افغانستانه کډه بار کړله 14 د اګست اسلام آباد کې کاته سو ته عجیبه منطق دی تاسو که د حریت خبره وي د ازادۍ خبره وي او په افغانستان کې د جبر او د ظلم خبرې راځه له سره کتابچه سره واچو حساب سره وکړو که دا خبرې نه وي ځکه د حریت خبرې کوم ما د حریت خوند لیدلی ده د ازادۍ په چل پوه یم پوه سې ځواک صاحب هغه ورځ د ما نه یادېږي چې زما مور مریضه وه زه د امریکایي ټانګونو شاته روان ما ته اجازه نه وه چې مخکې لاړ سم زما هغه ورځ نه یادېږي چې د ما انګړ ته امریکایان راتلل زما په کور کې ساتلی حیوان سپي ورغپل هغه یې وژلی ده زما د مور او د خویندو داړې یې ماتې کړي دي هغه ورځ یې څنګه دا د ما دپاره هر څه دي چې زه من حیث یو افغان له لوګر نه له کابل نه هر چېرته چې زم تللی سم نه مې امریکایي درولی سي نه مې خارجي درولی سي نه مې د چا د ټانک شاته ځم قسم مې د په خدای وي دغومره د خوشحالۍ احساس کوم او بعضې مشکلات چې سته هغه نو په دې معنا نه چې ته دې م راشې خبرې دې کوې احمد دې م راځي بل دې او له امریکا نه زه یوه خبره غواړم کوم ګورې دغه غلامي چې ده یو وي فزیکي غلامي یو وي معنوي غلامي فزیکي غلامي مثلا که ته د تیر جمهوریت ته غلام وایې او وایې چې دلته امریکایان ول دلته ازادۍ خبرې د انقلاب خبرې کوې منظور پښتون ستایه چې په غولقه باندې پنجاپی ولي او ما چې په راکټو په بوشکو ویسته ما نه ستایه ته خو راکټ تاله کومه کول دغه سوال ما دپاره ډېر مهم و که تا دا راکټ په خپله جوړوه بیا دې کړی وی ما در سره څنګ ته ویل چې بالکل دې ته یو کاسو راکټ او بوشکه د پاکستان یو کاسو دفتر ته به هره ورځ ته په خپل ټیم باندې بله ورځ بې ټیمه راغی چې ګورې له ښځې سره بل څوک ویده و سړي ته یې له دلته څه شی کوې سړي ورته یې دا سوال نه ده دا سوال د ته ولې بې ټیمه راغللې یعنې دا یې د هغه له ښځې سره پروت و هغه سوال نه و هغه ورته وایي دا سوال د ته ولې بې ټیمه راغللې نو اوس ته داسې یو خبره کوې چې زه امریکایان ولمه په راکټ یې ولم ته وایې راکټ دې له کومه کړی دا پښتنه نه کوي دا دومره لوی جلسې چې ودرېږه منظور پښتون چې دومره لوی جلسې کولې دا پیسې له کومه کېږي کومه کړلې د ولس په پیسو د ولس په چندو باندې دا ولس ته نه هغه سره او که ما سره هم سته آفرین ولس خو دغه نه وکړي چې غولکې یې واخیستلې تا دا زیړې بوشکې او دا راکټونه د کوم ځینه کول ته پوهېږې چې د زیړې بوشکو قیمت څومره ده راکټ د کوم ځینه کولې بمونه د کوم ځینه کولې راکټ پوهېږي چې دلته په افغانستان کې راکټ خو ما جوړ کړی نه ده چې ته ماته له کومه کې افغانستان د اسلحو ډیپو ده کوم ځینه دی اخیستل ما له روسان نه په زور نیولی و هغه وخت وسله تر اوسه قسم مې دې په خدای وي د پولي اردو قمندانانو به مرمۍ په طالبانو خرڅولې دا خبره مه کوه دا پوښتنه زه تا نه دغه په خاطر کوم چې د ولس ټي ټي پي سلا له کومه کوي ټي ټي پي خو خپل د پنجاب خپل خلک دي ښه ماشاءالله ډېر ښه منطق الله دې عزتمن لره ځواک صاحب محترم بیخي ډېر قوي دلایل وایي زه تا سره نسم کولی هماغه قصه ده چې له ښځې سره سړی پروت هغه دې بل ته وایي چې ته ولې بې ټیمه راغلې او یو پښتنه منطقي بحث ده ویې که نر غوندې زه وایم امریکان زه په راکټ ولم ته ما نه ستایې چې په غولقه پنجاپی ولي م نه خالي یې جوړ کړی هغه ستایې بالکل دې خبرې یاره زه زما په ځواک صاحب زه بالکل تاسو دلیل نه سم ویلی یوه پښتنه عجیبه خبرې کوي خیر دی یوه پښتنه تا یو ورځ ما پسې ویډیو کې خبره کړې وایي زه سیب باندې اسناد لرم چې دې ته سمې سادات $15,000 ورکړي کومه دي هغه اسناد هغه ویډیو راوړه چې ما ویلي چې زه اسناد لرم ولا چې ویلې دي په خدای به دې خیر د هغه اسناد راوړه خود اسناد زه به درته ویډیو پیدا کړم زه به بیا په څه نه وغواړم هغه ویډیو پیدا کړه خو دا باوري یم 100% کې 90% باوري یم چې سمې سادات یو څه خرچه مرچه درکوي مې کې اخله زیغ سمې سادات او د هغه په څېر نور چې څومره هم زموږ د تېر جمهوریت والا هغه غل د دومره سلاګانې خرڅې کړلې قسم مې دې په خدای وي څه ځواک چې په کومه ورځ باندې ودرېده او ویې ویل چې زه پیسو ته ضرورت لرم زه به دې ولس نه په چندو واخلم ټولو غل د غله پسې مه درېږه د سمې سادات د غلا په زرګونو اسناد درکړم چې اصلحې راوړلې او په طالب خرڅولې پوه سلې دای طالبانو بل کار یې ولې د خاین ته خاین ووایه چې بې ثبوت مې کول لا په بالله چې پرې وغږېږم چې نعوذ بالله زه درته بې ثبوت وم ولا دومره یې خرڅې کړي دي تیل یې خرڅول دا دومره غاټ غال ده په نظام کې تر دې غاټ غال او خاین ولا که په ټول نظام د جمهوریت کې و
انور بیداری فساد کوه د نظامی فساد کوه جرړې دی اردو هم دغه سمې سادات وست د سر په بیه باندې هلمند او خپل خوره ساتل سر بیه نه ولاکه دی بیخ په بیه ساتلې دی هلمند دی وساته هغه د حاجی طالب سره چې جنگ هغه وسمالته پکې ځکه معلومات نه لري چې تلته په ګراوند کې نه وي طالبان چې کوم په دوسر ګراوند کې نه ما چې کومه ککرې الو زولې دی سری مرمۍ به ورېدلې زه به کمباله کې ورته پروت دا خبره مکه غلې سخان دا لا قدم ډیر مشهور سه او هغه وخت دا لا یقیني درته وایم ولا سری مرمۍ به ورېدلې سمې سادات به د شراب بوتل په لاس کې می سادات خو برند دی یقین وکړه برند د چی شي برند ته ما سره ورځ مخکې زه د برند بنا کې درته وباس یو خبره درته وکم چې دا و منی چې کلته و په هلمند کې ما د تاسو درته وازونه مو ورېدل خور لزور او خور وزیر او کماینه دا لزور منګه دا نه غلط نه سره بغنه غږیږي دا ډیره ښه دیموکراسي د نو خوري وزي معینه و د مونږ معینه و زه کولای شم د انتقاد دا وایم چې د ملا محمد عمر اخرنۍ میرمنه چاته واده ده وغږیږي هیڅ چاتم نه ده واده اخرنۍ میرمنه چاته واده ده او چا سره اوسېږي چیرته اوسېږي روړم درته اسناد دغسې اوس خواندوکه کش کپیره وروره د ده خور وزیره و دا خو راسره ومنه که نه معینه نه وه ګوره ما درته ویلې چې د چا په کورنۍ نه وه معینه وروره سیاست کې وه معینه وه زه کولی شم چې غلا ورته ووایم ګوره خو خیر ده داسې مو نه به وایي چې یو چا باندې ته شخصي مستقیما ورځي دا بیا غلطه خبره ځکه ما سره هم ډېرې مسلې داسې سترې چې باید ته ځواب بیا ورکړي خو نه یې سي شل وارې ته دې دغه ځواب ماته راکړه هغه د موږ د وطن یو خور عجیبه دیموکراتان یې قسم په خدای د خلکو خویندې او لورګانو ته کمپاین کوي چې له کورو راوځئ د خپله خبره هم چې سي وایي دا شخصي موضوع ده یو ځل دغومره په ټول نظام کې یوازې اشرف غني نر دیموکرات چې له خپلې میرمنې سره راوتلی نور راته وښیي دیموکراتان هغه په هغه باندې زه نه غږېږم خو که چېرته ته ورسې د ملا صاحب محمد عمر اخرنۍ میرمنې په اړه باندې معلومات وکړي چې هغه عرب ته زه معلومات لرم زه چې بیعت ورسره کوم زه د خپلو اتلانو معلومات لرم تا غوندې نه یم ورسه معلومات وکړه بیا صحیح ما کړي دي معلومات مې کړي دي هغه د ملا عمر ښځه ده د کوم شغال ښځه نه ده ښه نه زه میرمن په احترام ورته وایم خو دا خو اسلامي حق کوم دیموکرات او سیکولر میرمن نه ده هغه د یو عرب سره واده وکړي دې کې څه خبره خدای دې غرق که ملا عمر هغه هستي ده چې تر ننه پورې بچیان د هغه له غېږې لوبولي بچیان وټسېده اخر هم درنه واکمني ونیول هغه هغسې ملنګ سړی هغه باره کې څه خبره کې ډېر احتیاط کوه والا دښمنان یې مني قسم په خدای امریکا یې په غیرت او په جرأت قایل ده نوره نړۍ خو یو شی تر ټولو ما دپاره په شخصیت کې ډېر زیات جالبه وایي چې د سګرټو خلاف و د نسوارو طرفدار دی ډېر یو عجیبه فلسفه وه د هغه ټولې فلسفې الحمدلله همدغسې جالبې دي هغه هستي وه وایي امریکا به د لیست له سره د لیست اخر ته راځي موږ به غرونو ته ځو بیرته به له غرونو کته کیږو بیل انسانو په هغه کې هیڅ خبره نشته هیڅ خبره لو ملا عمر نه یو د خاټو یوه کوټه پاتې ده په ټول اسلامي امارت کې یو کس منم یو کس پوهېږي هغه څوک ده هغه ته چې خبرې دي زده دا نور یو زه غوجلې والا یم غواګانو والا یم زما حیثیت دومره غواګانو سره له دوی نه ته ښه غږېږي ولا د ملا صاحب محمد حسن صدا خبرې مه کوه زه ولا که حیثیت لرم زه که په چیک پاینټ باندې ما څوک ودروي زه په ځان یقیني یم چې کیدای زه غلا وکړم خیانت وکړم د خلکو پیسې واخلم ظلم نه په خبرو کې استعداد د دې لري چې ته رئیس الوزرا وي استعداد نشته یقین وکړه استعداد ټول د غواګانو کونې نه تاویږي راتاویږي ورور خانده مه ظلم یې در سره کړی یقین وکړه ما سره چا ظلم نه ده کړی زه خپل الحمدلله خپل رزق خپله پیدا کولی شم نه رزق خبره نه د خدمت خبره ده ته دا اوس په سټیج خدمت هم کوم هغه لګیا یم خدمت کوم رهبر ملا محمد حسن په ټولو من نه غږېده چې خبرې وکړه وایي بغارې وایي دا اوس خبره وه د ملا محمد حسن اخوند یا د امارت د نورو مشرانو په رابطه باندې درته ووایم چې الله پاک په موږ ډېر لوی رحم کړی چې په داسې مشرانو یې نازولي چې یقیني هستی دي خبرې به د چا زه څه کوم خبرې خو اشرف غني کولې ملا محمد حسن هغه هستي ده چې د کار سړی ده
شپه او ورځ د ملت ته خدمت کوي لګیا ده. زه دا تمه له حضرت جناب محمد حسن اخوند کوم چې راسه ماته تقریرونه وکړه د ما ملت کار ته ضرورت لري او الحمدلله د کار خلک د کار کوي. مبین صاحب د هغه ګوره د ملا محمد حسن اخوند د دوه دریو ښه پیغمبري خویونه نه دی زه خبر کم چې یو په دومره قدرت او په دومره پاچاهي کې تکبر نه لري، یو دویم خاین نه. ودرېږه خبرې ته واکشه. درېیمه لویه پیغمبري خو یې دا ده چې ترحم لري. ملنګ د ملنګ قسم په خدای چې په دغه سپینه ګیره باندې دغومره فعالیت دغومره کار دغومره له نظامه خبرتیا دا د هر چا کار نه ده. دا مه وایه چې هغه د راجیکس دلته د موږ ته تقریرونه وکړو دا خر دلته په ونیم ښځو هغه په هغه ولې کار نه کوي. د ملت سړی ده، د ملت په منځ کې ده، خلک ورځي، علما ورځي، مجاهدین ورځي، له نظامه خبر ده او یو قاطع سړی ده. یو خبره درته کوم، دا زمونږ او ستاسو خبرې چې دي دا زمونږ او ستاسو د افکارو زیږنده دي. زمونږ او ستاسو اعمال چې دي دا هم زمونږ فکر او د زه داسې ګوره زه په دې عقیده یم. ګوره د ما عقیده څه شی ده؟ که ملا محمد حسن که امیر المؤمنین که نور وزیران، زما عقیده دا ده چې دا الله پاک په موږ رحم کړی ده. بالکل او موږ غوښتي دي، موږ دعا کړې ده. اوس زه په هر کې د ملا محمد حسن یو تار ویښته ولاکه زه په زرګونو د نړۍ په رئیس جمهورانو ورکم. ولې دا ماته زما الګو ده، زما افتخار ده. زه څنګه کولی شم چې هغه هستي چې له تیر امارته ماته پاتې ده تر ننه پورې نه چا وویل چې دا مفسد ده، نه چا وویل دا قاتل ده، نه دا چا وویل دا خاین ده، نه چا وویل دا کبرجن ده، نه زرې موټر ځان پسې ګرځوي، نه لارګ نه داسې یو امنیتي کمربندونه راټه کرانر غوندې په خپل هغه یو کوټه کې ناست ده او د ورځې سلګونه مشکلات د وزارتونو د ریاستونو د ټول افغانستان دا حل کوي. دا یو مفکوره ده. بیا څنګه امارت په دا ټول خلکو کې ملا محمد حسن اخوند انتخاب که؟ علت یې دا و چې دی نه کبر لري، نه قوم پرسته ده، نه متکبره ده، نه خاین ده، نه قاتل ده، نه کبرجن ده. زما دپاره د افغانانو دپاره دا زما رحمت ده الله تعالی لپاره. په قدر هغه وخت پوهېږو چې کله نه وي. بالکل. یو خبره غواړم وکړم. ګورئ موږ او د تاسو افکار دی، زموږ او ستاسو خبرې زموږ او ستاسو د افکارو زیږنده دي. کومې خبرې چې زه کوم دا ذهن کې دا شی تحلیل کوم بیا یې وایم. زموږ او ستاسو یو دغه اخرنۍ خبره هر وخت راځي ان شاء الله. درته کومه بیا لاړ شه کنه یاره. قربان نه یم زه خو ځم نه، اجازه در راکړم بیا ځم. زموږ او ستاسو اعمال چې دي دا زموږ او ستاسو د افکارو زیږنده دي چې موږ څه شی کوو دا موږ ته فکر وایي، ذهن مې وایي چې دغه کار وکړه. نو فکر او ذهن هغه خلک لري چې هغوی پوهه او علم ولري، هغوی ډېر زیات تجربه ولري. راځم دویمې خبرې ته چې ملا صاحب محمد حسن اخوند یوه ډېره جالبه خاطره زما په ژوند هم له هیره نه وځي. کله چې هغه چینایي پلاوی ورته راځي هغه اګریمنټ ورته ورکوي، نو دا د اګریمنټ په انګلیسي ژبه باندې هغه ورته خلاص کړي، دا اګریمنټ واخلي داسې خلاص کړي او بېرته یې بند کړي. نو زه نه پوهېږم چې په دغه دوران کې د په انګلیسي ژبه باندې څه شی ولوستل او څه شی ولیدل چې بیا د ورسره اوکې کړه، لاس یې بېرته ورکوئ، صحیح شو، بالکل صحیح ده. دغه شي باندې مې سر خلاص نه ده. زه غواړم چې یو کس را د سر خلاص کړي په دې باندې. زه به سبا ورسم ورته به یم چې اسیب ځواک سره دغه سوال ده دا ورته حل کړه. اګریمنټ په انګلیسي لیکل سوی، دا تا ولیده په انګلیسي لیکل سوی. اول هر هیواد چې د یو هیواد سفیر مني، ګوره ځواک صاحب دومره تعلیم سره ته دومره یو جاهلانه هغه کې دغه اګریمنټ 2 صفحې لري. یو صفحه د هغه هیواد په رسمي ژبه لیکل کیږي، بله صفحه یا په انګلیسي یا د هغه هیواد په لیکل کیږي. نو ته څه فکر کوې؟ زه به د سفیرانو د اګریمنټ یو سند تا ته راوړم، که په پښتو ژبه په دري ژبه نه ولیکل شوی زه درته ناغه در کوم. دا داسې نه ده که د امریکا سفیر زه منم، زه د امریکا په دې 13 ثانیو کې څه شی ولوستل چې د بیرته بند کلاس ورکړي چې بالکل یعنی د یو سفیر د غوښتنلیک دپاره چې ته هغه کې هغه باید ته ولولې او داسې ولولې چې حسیب ځواک یې واوري. یو 15 دقیقې باید نیولې وای چې د ټول لوستی وای. همدغه ډیپلوماتیک اصول دي چې خلاص یې که هلته د ده سکرتر د رئیس دفتر دا ټوله پروسه تېره کړې ده، دا ټوله پروسه تېره شوې، خلاص یې که بیرته یې بند که نه.
ډیپلوماسي جشن مننه خیر ډیر کمزوری فکر ده په بادام مازغه نه ډیریږي کني 10 بوجي مې درلېګل ته ټکر یو خره کټاساري خره ته به هوښیار سه خدای په امان ډیپلوماسي ډیپلوماټیک انجوای یار دا فکر کوم لاړ نو دا هغه نه د کله چې یو اګریمنټ امضا کیږي د دوو پلاو لخوا مثلا د افغانستان د اسلامي امارت او د چین د نظام ترمنځ یو اړیکه یو اګریمنټ باندې دوی وکړي چې دغه شی امضا کوو بس وروره ګوله ډن د دې نه مخکې دوی سره کینی دوه ټیمه کینی دوی باندې بحث کوي هغې خپلې غوښتنې لري دوی خپلې غوښتنې لري یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې یو میاشت کله چې دا خلاصي هغه نه وروسته بیا دوی دغه اګریمنټ په پردې تر شا امضا کړي خبره خلاصه سي بیا راځي د میډیا مخې ته او دغه ډاکومنټ یا د اګریمنټ چې دی داسې یو نه کس بل ته ورکړي او بیا داسې لاس سره شیک کړي چې خبر د ملا صاحب محمد حسن اخوند هغه شی خوند راکوه داسې خلاص کړه او هغه هم چپه نیوله داسې ورته وکتلې صحیح څه یاره نو زه وایم که نه چې مشکلات ډېر دي प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है.